سلامونه ملګرو، په دې ویډیو کې د پروژې د مدیریت د درېیمې مطالعاتي ساحې یعنې د مهالوېشو د جوړونې مدیریت مطالعاتي ساحې درېیم فعالیت چې د فعالیتونو طبقه بندي یا سیکوینس اکټیویټیز دی تر بحث لاندې نیسو. په دې فعالیت کې د ځینو اسنادو څخه د انپوت په توګه استفاده کیږي چې هغه پخپله د پروژې پلان، د پروژې او د ادارې په اړه لکه محیطي عوامل او د پالیسیګانو او د پروسیجرونو استفاده ده. او د دې دپاره چې دغه فعالیتونه طبقه بندي سي او لکه د دې معلوماتو سي چې کوم فعالیت کوم بل فعالیت پورې تړلی دی او د دوی د ارتباط هغه نوعیت څه ډول دی، ځینې عمده تخنیکونه او وسایل تر استفادې لاندې نیول کیږي. اول عمده تخنیک چې دی هغه ته PDM وایي یا Precedence Diagramming Method. دغه PDM به بیا په جلا ویډیو کې تر بحث لاندې ونیسو. دوهم Dependency Determination and Integration، لکه د پروژې د فعالیتونو هغه ارتباط د بل سره تر مطالعې لاندې نیول کیږي. په دې اړه به هم یوه جلا ویډیو جوړه کړو. او درېیم Leads and Lags دی. لکه Leads and Lag په دې معنا ده چې آیا د فعالیتونو ترمنځ داسې کوم ارتباط شتون لري چې لکه د دوی ترمنځ فاصله ایجاد سي او یا هم د پروژې فعالیتونه همزمان سره ترسره سي. دې ته Leads and Lags وایي. نو دا درې مسایل، درې تخنیکونه چې مو ذکر کړل، د هر یو په اړه به جلا جلا بحث وکړو ځکه چې دا مهم دي او د پروژې په تطبیق کې ډېر تر استفادې لاندې نیول کیږي. که څه هم دغه فعالیتونه اوس اکثرا د سافټویرونو په واسطه ترسره کیږي، خو د هغه پیژندل او د دغې مفاهیمو سره آشنايي ضروري امر دی. او څلورم تخنیک د Project Management Information System، لکه د معلوماتي سیستم څخه استفاده ده چې اکثرا اوس دغه په دې اړه سافټویرونه راوتلي دي. او درېیم لکه د دې چې موږ دغه د انپوت اسنادو څخه استفاده وکړل او د تخنیکونو څخه مو استفاده وکړل، بیا د مهالوېشو د جوړونې په مطالعاتي ساحې په درېیم قدم کې کوم چې د فعالیتونو طبقه بندي ده، د دې په نتیجه کې ځینې نتایج لاسته راځي. او عمده نتیجه چې د دغې فعالیت په نتیجه کې لاسته راځي هغه د پروژې د نتورک یا د ډایاګرامو رامنځته کېدل دي، کوم چې د دې ښکارندویي کوي چې کوم فعالیتونه اول او کوم فعالیتونه د نورو مشخصو فعالیتونو وروسته ترسره کیږي. او دغه ډایاګرام د دې څرګندویي کوي چې کوم فعالیت د کوم بل فعالیت سره څه ډول ارتباط لري. لکه په مخکینی ویډیوګانو کې مو ویلي دي چې هر فعالیت کیدای سي چې د بل فعالیت سره د څلورو حالتونو لرونکي وي، چې دا به په تفصیل سره تر بحث لاندې نیسو. او بله نتیجه علاوه د دې چې دغه ډایاګرام رامنځته کیږي، بله نتیجه د دغې فعالیت په نتیجه کې دا دی چې دا د دې لامل ګرځي چې د پروژې مخکینی اسناد اصلاح او اپډیټ سي، ځکه چې بیا هم د دغې فعالیت په نتیجه کې کیدای سي د پروژې ځینې تاریکې برخې روښانه سي او هغه معلومات چې پخوا شتون نه درلود هغه لاسته راسي او د هغې پر اساس باندې پخواني اسناد یا اصلاح یا تکمیل سي.